نو اکثر هلکان پوښتنه کوي چې دا د دعوتنامو په اړه هغه که د هر مملکت وي، که د برازیل وي، که د مکسیکو هیواد وي، که د نورو هیوادونو، نو خصوصا اوس زه غږیږم دا د برازیل دعوتنامو او د مکسیکو هیواد د دعوتنامو څخه. که کوم څوک په مکسیکو کې څوک لري یا په برازیل کې کوم څوک لري او غواړي چې هغوی دعوتنامه ولیږي، کوم څوک چې په افغانستان کې وي افغانستان ته، یا کوم څوک چې په نورو هیوادونو کې وي، نو په دعوتنامه ویزه باندې دوی یا مکسیکو ته راشي دعوتنامه ویزه باندې، یا هغوی غواړي چې په برازیل ته هغوی راشي. دې دپاره څه قانون ده؟ څوک کولی شي چې تاسو ته دعوتنامه ولیږي؟ نو څه ډول دعوتنامې کار ورکوي چې تاسې هغه سفارت ته ویسئ او تاسې ویزه واخلئ؟ نو اکثر خلکو سره دغه کنفیوژن موجود ده. نو زه غواړم چې همدې په اړه تاسو ته زه معلومات درکړم. نو دعوتنامه چې کوم یو ده، دا د هر یو فرد دعوتنامه چې ده هغه قابل قبول نه ده. فرض مثال کوم افغان دی، ځکه چې مخکې چې زه کله په برازیل کې زه وم، نو هلته بعضې دعوتنامې ما په خپله هم جوړې کړې وې. دعوتنامه هلته جوړیږي، خو بعضې مشکلات بیا هم لري، ځکه چې هغه دعوتنامې چې کوم یو دی هغه په ایران کې، په پاکستان کې هغه قابل قبول وړ نه دي. که کوم څوک افغانستان څخه نه وي د هغې ته تللی وي، برازیل ته تللی اوسېږي او هغه دعوتنامه تاسو جوړوي چې هغه خپله نه هلته کوم رسمي ډاکومنټ لري. فرض مثال هغه خپله یو عادي ویزه لري، بشردوستانه ویزه لري یا ویزټ ویزه لري، نو هغه تاسو ته به دعوتنامه لیږي. نو دغه دعوتنامې چې زما د تحقیقاتو په مطابق باندې هغه کار نه کوي. یوازې هغه که کار ورکړي دوبۍ یا په قطر کې که کار ورکړي، هلته تاسې پریکټس کې یو ځل وګورئ. نو دعوتنامه تاسو ته هغه څوک لیږلی شي چې هغه هلته بزنس ولري، یو قابل اعتماد سړی وي هغه مملکت ته، که هغه په برازیل کې اوسیږي، هغه که په مکسیکو کې اوسیږي، یا هلته یو بزنس ولري، یا هلته یو کوم هغه په خپله یو غټه وظیفه ولري چې هغه یو قابل اعتماد سړی هلته وي، هغه کولی شي تاسو ته دعوتنامه ولیږي. یا کوم نهاد تاسو ته په دعوتنامه ولیږي چې ستاسو مکمل هغه مصارفات او هغه چې کوم دولت خپل اکاونټ هغه ورته شو کوي چې کوم څوک دلته راځي، په دومره وخت لپاره دلته راځي، دلته به ویزټ کوي، فلانکي ځایونو کې د هوټل بوکینګ هر څه تاسو ته کوي، ټول هغه دولت ته به مکمل هغه معلومات ورکوي. بیا هغې نه وروسته هغه تاسو ته کولی شي یو دعوتنامه تاسو ته ولیږي. یا کوم څوک یو ښه بزنس ولري، هغه قابل اعتماد وي دولت ته، نو که هغه یو کس ته دعوتنامه لیږي هغه بیا کولی شي هغه دعوتنامه تاسې بیا هر یو سفارت ته چې وړئ هېڅ مشکل نشته. د مکسیکو سفارت چې هر چېرته وي، که ایران کې وي، پاکستان کې وي، که په نورو هیوادونو کې وي، که په ترکیه کې وي، نو تاسې کولی شئ هغه ځای نه په همدغه دعوتنامه باندې تاسې ویزه واخلئ او راشئ. او همدارنګه د برازیل کوم نهاد تاسو ته دعوتنامه لیږي، کوم څوک داسې یو څوک تاسو ته دعوتنامه ولیږي چې هغه هلته خپله بزنس ولري، نو کولی شي چې دعوتنامه ولیږي، په همدغه دعوتنامه باندې تاسې کولی شئ چې راشئ. خو یو عادي فرد چې هغه په خپله مزدورکاري کوي، هغه په خپله چېرته په هوټل کې کار کوي، هغه په خپله یو عادي کارمند هلته یو عادي امپلای ده، نو هغه غواړي چې تاسو ته دعوتنامه ولیږي، خو دولت به هلته دعوتنامه ورکوي. هغه کوم دفاتر چې ما تاسو ته په مختلفو ویډیوګانو کې ما تاسو ته ښودلي دي، نو هلته دعوتنامه به واخلي، هغوی به ورته جوړ کړي، پیسې به واخلي، تاسو به ولیږي، خو کار به نه کوي. نو دغه ډول دعوتنامو باندې که څوک تاسو هلته لرئ، که غواړي چې هغه خپل عادي فرد یو تاسو دعوتنامه ولیږي، نو ورته وایي چې ځان دې نه پازابوئ، ځکه چې تاسې هم پازابېږئ، دا یو سفارت ته ویسه، بل ته ویسه، خپله پیسې هم بې ځایه مه مصرفوئ. که کوم څوک تاسو نه پیسې غواړي هلته چې ولا زه ته دعوتنامه لیږم او ما ته دونه پیسې راکړه، نو خپله پیسې هم بې ځایه مه مصرفوئ، هغه ته پیسې مه ورکوئ. فقط که څوک کوم نهاد تاسو ته دعوتنامه لیږي صحیح ده، که داسې یو څوک تاسو ته دعوتنامه لیږي چې هغه خپل هلته یو بزنس لري، بیا دا هم صحیح ده، دا قابل قبول دي او قابل اعتماد دي. otherwise نور دعوتنامې تاسې که کوم څوک غواړي تاسو ولیږي، نو ورته وایي چې نه دې لیږي. مننه.